په یو ښایسته او ښکلې نجلۍ باندې د 15 مختلفو انسانانو د مینې او عشق د داستان عبرتناکه او پند لرونکې کیسه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو به د دې عنوان په لیدلو سره د مینې او عشق داستان ذهن ته درغلی وي او د جینۍ ښایست او حسن به تاسو متعجب کړي وي چې په یو وخت پرې 15 مختلف خلک مینېږي. نو واقعا د دې ښایسته او ښکلې نجلۍ اړوند دغه داستان او قصه د لیدلو او اوریدلو وړ ده. دا چې په دې کیسه کې به دا جینۍ د چا په نصیب کیږي او دا مختلف 15 خلک او دا ځوانان څوک دي، دا به د کیسې په دوام کې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځوان خپل پلار ته وویل، ما یو انجلۍ لیدلې، غواړم له هغې سره واده وکړم. هغه ډیره ښایسته ده او زړه وړونکې سترګې لري. پلار وویل، سمه ده زویه، راځه چې غوښتنې ته یې ورشو. نو کله چې د هغه هلک پلار انجلۍ ولیدله، د هغې ستاینه یې وکړه او خپل زوی ته یې وویل، ته د دې لایق نه یې چې له دې نجلۍ سره واده وکړې. هغه یو تجربه لرونکي تن ته ضرورت لري لکه زما په شانتې. زوی د پلار له دې خبرو حیران شو او ویې ویل، هغه له ما سره واده کوي، نه له تاسو سره. هغوی په خپل منځ کې په لانجه شو او ان تر دې چې پریکړه یې وکړه تر څو د پولیسو حوزې ته ورشي، تر څو یې ستونزه ور حل کړي. کله چې دوی خپله ټوله کیسه د پولیسو مامور ته وکړه، هغه وویل، هغه نجلۍ راولئ چې زه ترې وپوښتم چې د هغه نظر کوم ډول دی. کله چې د پولیسو مامور انجلۍ او د هغې ښایست ولید، ویې ویل، تاسو دواړه د دې نجلۍ لیاقت نه لرئ. هغه داسې چاته ضرورت لري چې په ټولنه کې با اعتباره او قدرتمند وي. د پلار، زوی او د پولیسو مامور ترمنځ جنجال شروع شو او پریکړه وشوه چې وزیر ته ورشي تر څو یې ستونزه حل شي. نو همدا و چې لاړل وزیر ته. کله چې وزیر انجلۍ ولیدله، ویې ویل، هغه د دې لیاقت لري چې زما غوندې د یو وزیر سړي سره واده وکړي. د ښار پاچا له دې لانجې خبر شو. خپل مامورین یې صحنې ته ولېږل تر څو هغوی د بادشاه حضور ته حاضر کړي او د دوی مشکل ورحل کړي. خو چې څنګه بادشاه نجلۍ ولیدله، ویې ویل، زه له دې نجلۍ سره واده کوم ځکه زه د دې ملک بادشاه یم او داسې یو ښایسته نجلۍ د دې وړتیا لري چې د ملک له پاچا سره واده وکړي. 5 واړو ترمنځ توندې خبرې پیل شوې تر دې چې نجلۍ وویل، زه د حل یوه لاره لرم. نجلۍ د خبرو په دوام کې زیاته کړه چې زه منډه کوم، هر چا چې زه تر ټولو وړاندې ونیولم نو واده به له هماغه سره کوم. 5 واړو پاچا، وزیر، پولیس، پلار او زوی دغه مشوره او دغه پریکړه قبوله کړه او دا صحنه او دغه جریان پیل شو. کله چې نجلۍ په منډو شروع وکړه، زوی، پلار، د پولیسو مامور، وزیر او پادشاه هم د هغې د نیولو لپاره په منډو شو. له څه موده منډو تړلو وروسته په داسې حال کې چې یو هم د جینۍ په نیولو قادر شوي نه و، یو ناڅاپه په یو ژور څاه کې ولوېدل. نجلۍ د څاه له سره غږ کړ، آیا پوهیږئ زه څوک یم؟ زه دنیا یم. زه دنیا یعنی ژوند یم. خلک غواړي چې ما ترلاسه کړي، له یو بل سره سیالي کوي او د همدې لپاره یو بل وژني. هغوی خپل دین، مذهب او انسانیت هیروي، خو چې کله یې پښې د قبر خواته وکښل شي نو بیا خالی لاس وي. نو بالکل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د دغې قصې څخه ډیر زیات پند او عبرت اخیستل پکار دي.
دنیا چې په ښکلي شکل او حسن کې انسانانو ته ځان ښکاره کوي، ټول انسانان د دې ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځغلي او منډې ترړې وهي، ان تر دې چې یو بل سره وژني. خو پای او انجام څه شی وي؟ هغه دا ژوره کنده ده چې ټول به دې ته ورلویږي. د دې ښایسته او ښکلې دنیا چې په اصل کې تور مخ لري، د ترلاسه کولو په موخه انسانانو خپل اصلي د ژوند هدف هیر کړی دی او لالهاند او سرسام ځغلي او منډې ترړې وهي. نو حقیقت دا دی چې د ژوند اصلي هدف د دنیا ترلاسه کول نه، بلکې د الله تعالی جل علا شانه د اوامرو پر ځای کول او په نتیجه کې یې د جنت الفردوس په لاس راوړل دي چې هغه بیا نه ختمېدونکې ابدي الابد دنیا ده. قدرمنو لیدونکو، په دې کیسه باندې نورې خبرې کول نه غواړم. هر څوک چې دا قصه واوري د خپل فکر او ژور سوچ کولو وروسته کولی شي د خپل ځان اړوند ترې پوره پند او عبرت واخلي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورکړئ، او که زموږ په چینل کې نوي وئ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې ورسره د زنګولې بټن هم کېکاږئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې د نوټیفیکیشن له لارې تر تاسو تر ورسیږي. که کوم نظر د کیسې په اړوند لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. زموږ د بلې ښایسته ویډیو په تمه اوسئ. تر بیا د خپلو ځانونو ډېر خیال ساتئ. نور مو په پاک رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.